شپه ورځ به عبادت کوي زاهده که زما لیلا پښتو دې ولیدله ازادي په قدر هله به سم پوه شي که شرنګا د زولنو دې واورېدله په دې شعر سره ښاغلی محمد اقبال لالا ته خواست کوو چې د فرانکفورټ د څانګې صدر دی چې راشي په خدای بخلي ډاکټر کبیر ستوري باندې خپله مقاله وړاندې کړي. لالا اقبال. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په هغه نامه چې مهربان او بخښونکی دی. د مینې ډک سلامونه په ګورونو په خویندو په خیر راغلی او هر کله راشئ او خدای آباد ساته. زه به درته ډاکټر کبیر ستوري په باره کې خپل خاص یو څو خبرې وکړم. علمي بحث پې ځکه نشم کولی او نه کول غواړم. په کار دا دی چې تاسو ټول په دې باندې خبرې چې ستاسو زیات وخت پې ونه نیسم او خپل د ملګرتیا یو څو خبرې به درته داسې وړاندې کړم چې تاسو به ډاکټر کبیر ستوري په صحیح معنو سره وپېژنئ په لنډو الفاظو کې. ډاکټر کبیر ستوري د لال محمد خان زوی و چې د نن نه شپېته کاله مخکې په کونړ ولسوالۍ او د تنیر په کلي کې پیدا شو. کله چې دی پیدا شو نو هم دغه رنګ د ماشومتیا نه د پښتونوالي هغه مینه پکې موجوده وه. دی د کونړ ښوونځي کې سبق ووایه او بیا د کونړ د ښوونځي نه چې خلاص شو نو لاړو کابل ته او د رحمان بابا په لیسه کې خپله زده کړه کوله. تاسو ټولو ته پته ده چې د رحمان بابا په لیسه کې د افغانستان د لربر د مختلفو علاقو نه مختلف پښتانه په اکثریت توګه باندې راغلي یو سبقونه وایي چې د هغې نه دی ډېر زیات متاثره شو او په زړه کې د پښتونوالي او د پښتنو سره د پښتنو په سیاست باندې شروع ولګوله. او ډاکټر کبیر ستوري په خپله دومره قابل و چې کله دی د لیسې نه خلاص شو نو هغه افغان حکومت په خپله خرچه باندې دلته کې المان ته په 1940 کې راواستو. دلته کې چې کله دی راغی نو په هغه ورځو کې افغانان هم خواره خو دا کوشش شروع کو چې په یو څادر لاندې د افغانان په څه وجه په څه چل ول باندې راټول کړي او دغه رنګې خپل کوششونه شروع کړو. د ده په زړه کې د فخر افغان باچا خان او د خوشحال بابا افکار او هم د هغې فلسفې په لاره باندې ډاکټر کبیر ستوري د خپل لیاقت په بنیاد او خپل د مینې چې ټولو ورته دلته کې د مینې نه ډاکټر کبیر ستوري چا نه ویل اکثریت کسانو ورته ماما ویل او زموږ دپاره ډاکټر کبیر ستوري لاړ زموږ ماما شو. ولې دا ماما په سړي باندې لږ زیات خوږ لګي زما په خیال باندې ځکه ورته زموږ د ملګرو ټول د سمودې نه پس بیا ماما ویل. ولې چې د ماما خبرې ډېرې زیاتې خوږې وي. هغه د ماشومانانو سره ماشوم و د لویو سره لوی و او سړي به دا غوښته چې یاره په ګنټو ورسره کښېنم د هغه په خبرو باندې به نه مړېدو او هغه به هم هېڅکلې دا نه وي چاته چې دا ته څه بکواس کې یا څه وې یا څه نه وې خو هر چاته به د هغه د خبرې په هغه طرز باندې جواب ورکوو چې په کم طرز باندې سوال شوی د هغه نه نو په دغه وجه باندې هر چا خوښول چې د ماما سره کښېني او یو شپه ورسره وباسي او یو څو خبرې ترې زده کړي. د هغه خواهشات دا و چې په څه وجه په هر څه په عدم تشدد په وجه باندې چې د باچا خان د فلسفې نه هغه ډېر زیات دغه شوی و د کتابونو د لوستلو نه او غوښته یې چې یاره مونږ پښتانه په څه وجه باندې د یو بیرغ لاندې که هغه لر دی که بر دی چې دا یو شان دی راټول شو او په یو سیاسي ډله کې کار وکړو او په یو سیاست چې هغه د پښتنو دپاره په ګټه وررسي چې هغې کې په شریکه معنې یو ځای ولې کښېننو. نو دا افتخار چې زه ورته ډېر زیات اوچت نظر لرم چې واحد زما په ژوند کې ډاکټر کبیر ستوري و چې هغه داسې یو سیاسي ګوند جوړ کړو چې په هغې کې لر بر
چې هغه یو افغان دی که هغه هر ځای ژوند کوي هغه ټول په دې یو دغه باندې په یو حقوق سره مساوي حقوقو سره په دې ژوند کې شاملېدی شي او په دې ژوند کې کار کولی شي او دا یو بنیاد یې کېښودو چې دا د نن ورځې پورې په دې وخت کې چا نه و ایښودی دا کار ډاکټر کبیر ستوري ته حاصل دی او د هغې وجه ده چې نن موږ دا ټول راټول یو او دا فرق موږ کې نشته چې دا د کم ځای دی د ډاکټر کبیر ستوري سره ناسته پاسته چې وه نو هغه یو ځان له یو نشه غونډه کې وه چې ملګري به ورسره کېناسته یو بحث به ورسره شروع کړو نو هغه خو درسونه کتابونه دا هم ډېر لیکلو صفحونه هم لوستلې وه ډاکټرۍ پکې هم کړې وه نو په دې وجه باندې د هر چا په نظر باندې پوهېدی چېرې دا سړی څه اورېدل غواړي او څه ویل غواړي نو هغه به ورسره داسې بحث شروع کړو چې هغه سړی به په خپلو سوالونو باندې غلی پاتې شو خو د هغه جوابونو ته به غوږ کېښودو او د دې خبرې نه زه په خپله هم متاثره شوی یم ځکه تاسو ته یم او کېدی شي چې کوم نږدې ملګري ورسره پاتې شوي نه هغوی ته به هم دا پته لګېدلې چې په ماما کې دا خاصیت و خو زموږ د پښتنو یو غټه بدبختي ده هر کله چې زموږ مشر د دنیا نه رخصت شي نو مونږ بیا اله خلکو ته ورپېژنو او خلک ورپسې ارمان شروع کړو چې هره مخکې ولې نه پېژندلی مخکې د ده سره ولې دا ګډ کار نه یې کړی او مخکې ولې دې مرحلې ته مونږ په خپله په شریکه باندې دې حد ته نه یې رسېدلی نو مونږ ته اله خوږ شي چې زموږ د سترګو نه پناه شي خو یو نیم داسې خلک یې لکه زموږ دا مخامخ نور هم داسې شته دا مړه نه دي دا د دنیا نه رخصت نه دي دا مونږ کې اوس هم موجود دي ځکه دا زموږ په سرونو کې زموږ په زړونو کې زموږ په دماغونو کې موجود دي ځکه نن مونږ یادوو او دوی به ناسي دغلته کې مخامخ به روحونه یې راته ناسي چې دوی دا دومره کار کړی چې نن دا یو څو کسان نه دي دا هر یو په سوونو د قوم مشران دي چې راټول شوي دي او په آلمان کې خپل ضروري کارونه پرېښودي دي د څه دپاره د قومي وحدت دپاره د خپل د پښتون باندې د ظلم دپاره چې دا د منځه لاړ شي څنګه چې ما مخکې درته وویل ډاکټر صاحب خو چې کم وخت کې آلمان ته راغلی په 1965 کې هغه په افغان سټوډنټ فیډریشن کې سرپرستي جوړه کړه او دلته کې لاول افغان سټوډنټان راټول کړل چې په 1982 کې هغه بیا بدل شو جنرال یونین اف افغان سټوډنټس جوړ شو چې په هغې کې هم د په سرپرستو کسانو کې شامل و په 1986 کې چې کم وخت کې د پښتنو او د بلوچو دا ډېره شخړې شروع شي په کوزه خوا کې نه هغه په 1986 کې هم په سرپرستۍ کې شامل شو او د پښتنو او بلوچو ملي ازادۍ ټولنه کې کار شو اغستی او ورسره نور کلتوري داسې ګوندونه هم وو چې په هغې کې هم پوره وخت هغه لګو ډاکټر صاحب چې په اصل زمونږ ماما و او یبا او خدای پاک دی ولا هغه ډېر عمر د راحت کې چې مونږ یې دومره راټول کړو مونږ ته یو دومره یو بنیاد کېښودو او یو میز یې راته جوړ کړی دی چې په هغې باندې مونږ ګډ روان شو او ګډ کار وکړو نه دغه زمونږ به ګټه نور داسې ډېر کارونه دي چې ډاکټر صاحب کړي دي او بله پکې غټه خبره په ډاکټر صاحب کې دا وه چې هغه هېڅ کلې په محفل کې ځان مشر نه ګڼودو او نه د مشرۍ یو لالچ کولو چې هره ما ته د خلک مشر ووایي زه د یو چوکۍ ته ورسم دا هغه کې نه دا هم د هغه یو ډېر اوچت یو داسې افکارو چې هغه په مونږ کې نن سبا په ډېرو کمو کسانو کې یې نو زه به د ډاکټر صاحب باندې خو کتابونه لیکلی کېږي او هغه په خپله هم ډېر ښه کتابونه لیکلي دي خو ډاکټر صاحب چې کم وخت کې زموږ نه لاړو هغه د 4 اپریل 2006 کې
پورې د دې ګوند مشر و چې هغه په 1981 کې د ګوند بنیاد کېښودو چې په دې ګوند کې لر او بر ورله یو شانتې حقوق ورکړی کېده چې نن یې تاسو یې نه دې کې زموږ د ګوند هغه کسان دي چې کار کوي او دا کارونه نه هېرېدونکي دي کوم چې ډاکټر صاحب موږ ته مخې ته راکړي دي. ډاکټر صاحب کتابونه هم ډېر زیات لیکلي دي او ډاکټر صاحب چې دی په خپل ځان یې باندې ډېرې لومړی چې کم وخت کې هغه د پښتون د یووالي نوم واخیستو نو چې پاکستان ته لاړو نو 18 میاشتې د پاکستان ډیکټاټور ضیاءالحق بندي کو. دغه بندیواله د ډاکټر صاحب دپاره یوه ګټه یې هم راوړه چې هغه پکې هلته کې د ډېرو مشرانو سره لکه د ولي خان سره، خان لالا سره، محمود خان اچکزي سره، اجمل صاحب سره او حاجي بلور سره د نږدې نه ولیدل او ویې کتل او ورسره پېژنګلو جوړه شوه. دا د هغه دپاره یې زده کړه هم وه خو زموږ دپاره تاوان دا و چې زموږ نه یو مشر چې هغه په شروع کې د یو دغه د لارې دپاره یو بنیاد ایښود او هغه یې زموږ نه 18 میاشتې جدا کړو چې هغه په شروع کې مونږ ته ډېر زیات خنډ او هغه لارې راته اوږده کړه. خو دا خو د پښتنو ټولو مشرانو سره شوي دي، داسې یو پښتون نشته، یو مشر داسې نه دی تېر شوی چې هغه ته د ایجنسیانو د طرف نه که هغه یا د طالب یا د اسلامیزم د طرفه یا د فوجي د طرف نه یا د کمونیست د طرف نه د هر څه د طرف نه څه نه څه خنډونه ورته اچولی شوي دي چې دا پښتانه مخ په تګ لاړ نه شي. زما ستاسو نه زه د خپلې خبرې دلته کې ختمول غواړم ځکه چې نور ملګري هم دي اکثر دا مقالې چې اوږده شي نو دا نور په عذاب هم شي چې یاره دا دې خبرو نه خو دا خو دې خبرې دي مونږ ته پته ده مونږ خبر یو چې ډاکټر صاحب څوک و ډاکټر صاحب څوک نه و. نه په دې وجه باندې دا خبرې زه نورې اوږدول نه غواړم خو یو خبره کول غواړم چې دا مې په زړه باندې یو غټ ارمان دی چې داسې یو ګڼې ته چې تاسو هم یو څو کسانو ته مخکې دا خبر ورسوئ نو دا به ستاسو ډېر ډېر خوښنی. زما په زړه باندې دا PSDP د پښتون سوشل ډیموکرات د پارټۍ د طرفه زه تاسو ته یو د لر بر د یو پښتون په حیث باندې د یو افغان په حیث باندې دا وینا کوم چې تاسو هم چاته وینا وکړئ. موږ نه افغانستان روانول غواړو ټوټې کول غواړو، نه پاکستان روانول غواړو ټوټې کول غواړو، موږ خپل قومي وحدت یووالی غواړو چې هغه د هر یو قوم حق دی. زمونږ سره که تاجک دی که هزاره ده که ازبک دی که کوز خواهینکی دی که باجوړی دی که چترالی دی دا زمونږ د دغه خاورې قوم دی، دا زمونږ سره دغه شانتې افغان دی لکه څنګه چې زه یم څنګه چې تاسو یې. دغلته کې چې څوک اوسېږي هغه ټول افغان دی. مونږ د هیڅ چا په حق باندې مونږ د هیڅ چا باندې ظلم کول نه غواړو ولې چې مونږ په خپله دا ظلمونه څکلي دي او د دې دردونو نه تېر شوي یو نو په دې وجه باندې مونږ په بل چا باندې دا ظلمونه کول غواړو نو او خدای پاک دې زموږ لاس بر هم نه کړي چې مونږ په چا باندې داسې ظلمونه وکړو چې کوم ظلمونه په مونږ باندې د علاقو خان نه والا د نن د امریکې پورې یا د عربو د مسلمان نه والا د روس د کافره پورې په دې پښتون قوم باندې وکړو. دې ټولو دا ظلمونه په موږ باندې کړي دي، په موږ باندې رنګ رنګ تجربې شوي دي. بله خبره دا ده چې راځئ چې برې خوا یو دا دغه وکړو چې بس دی مونږ له دې زموږ د ډیورند دا کرښه خو بس شته مونږ دا نه غواړو چې یاره تاسو داسې وکړئ داسې وکړئ ټوپک راولئ جنګ وکړئ. دومره خو کولی شئ که نه چې د خپل د قوم دپاره دا ویزې لکه څنګه چې زموږ صدر صاحب علي خان مسعود وویل چې د ټولې دنیا یورپ کې هر ځای کې یو ځای کېږي ویزې ازادي دي چې یاره دا یو قوم دی دوی بره هم کار کولی شي مزدوري هم کولی شي تجارت هم کولی شي مونږ یو شانتې قوم یو که لرزو که برزو مونږ یو قوم یو دا ویزې ورته ازادي کړي. او د پاکستان د حکومت نه دا خواهش کوو چې بس دی انګریزانو را باندې دا تجربې وکړې انګریزانو راته قبایلي علاقې جوړې کړې د خپلې ګټې دپاره او تاسو اوسه پورې وساتلې خو هغې کې نه د پاکستان ګټه شوه او نه د پښتون ګټه شوه هغې د خپل دغه دپاره نورې دا تجربې ختم کړئ. دغه علاقې زمونږ سره په دې پښتونخوا کې شاملوئ که جدا پښتونخوا وله جوړوئ که بل نوم وله ورکوئ خو بس دی دا تجربې نورې پرېږدئ.
زه به په اخره کې صرف د یوه خبره وکړم او ستاسو نه به اجازت والم چې ډاکټر صاحب د خدای پاک وبخي هغه مونږ ته ډېر څیزونه کتابونه په نشریاتو په دې باندې پرېښودي دي او چې هغه ټول موږ ولولو او هغه ټول موږ واورو او دا تاسو چې کومې خبرې زما نه واورېدې نو دا هم د ډاکټر صاحب په ملګرتیا کې ما زده کړي دي خدای پاک دې هغه له ژوند ورکړي هغه د آخرت او ژوند ورکړي د هغه مبارزې له په دې دنیا د خدای پاک